जमात जिंदा है जमात इस्लामी, जिंदा है जमात इस्लामी, सिराज की जमात इस्लामी, गाजी की जमात इस्लामी, सैयद की जमात इस्लामी, मुनव्वर की जमात इस्लामी, मुल्क बनेगा इस्लामी, कानून नहीं है इस्लामी, कानून बनेगा इस्लाम। هفته پر ورځ زموږ یوت کنونشن دی قادر کړي کې ټول تاسیسون نوجوانان دی هغه ته موږ د اپیل دی چې هغه د کې بھرپور شرکت وکړي 26 تاریخ د هفته په ورځ په قادر کې کی یوت کنونشن دی ټول نوجوانانو ته مې د اپیل دی چې بھرپور شرکت پکې وکړي 26 تاریخ باندې د خیلی په ورځ 3 بجې موږ د خپل ویلج کونسل کې څونه نوجوانان دي ټول ته دعوت ورکوم چې راشي او موږ د کنونشن کامیابی سره څنګه چې تاسو ته پته ده د هفته په ورځ باندې 4 بجې په قادر کلی کې د جماعت اسلامي موږ یو پروګرام مقرر کړی دی یوت کنونشن تاسو ته موږ دعوت درکو چې تاسو قادر کلی ته هفته په ورځ 4 بجې راشئ او بھرپور شرکت پکې د قادر کلی کې ولاړ یم څنګه چې تاسو ته پته ده چې د بلدیات د الیکشن موقع ده او په دغه سلسله کې جماعت اسلامي ویلیج کونسل غاور کلی د یوت کنونشن په نوم باندې په 26 تاریخ د هفته په ورځ 3 بجې د قادر کلی په دې چوک کې یو زبردست کنونشن اهتمام کړی دی چې دې کې به ان شاء الله العزیز د ویلیج کونسل د غاور کلی د کلی نه د هر کور نه نوجوانان شرکت کوي ان شاء الله العزیز نوجوانانو لپاره جماعت اسلامی مخکې هم आवाज چوت کړی دی اوس هم आवाज چوتي او بیا به هم आवाज چوتي په 26 تاریخ د هفته په ورځ 3 بجې په قادر کلی کې یو عظیم الشان یوت کنونشن منعقد شوی دی چې دې ته به نوجوانان شرکت کوي په دې موقع باندې زما سره خی طرف ته زما سره ګس طرف ته زما نشاته د نوجوانانو یو کثیر تعداد موجود دی او ان شاء الله سبا نه بل سبا د هفته په ورځ په 3 بجې به دلته کې زمونږ یو د یوت نوجوانانو پاور شو کیږي زمونږ ټولو نوجوانانو ته تاسو خواست دی چې په دې کې موږ سره بھرپور شرکت وکړي او موږ سره په دې کې د یو نوی ماډل د یو نوی ویلیج کونسل لپاره موږ سره په دې سره تاسو څنګ په څنګ ودرېږئ ان شاء الله موږ تاسو لپاره د منشیاتو نه پاک یو ښکلی ویلیج کونسل تاسو موږ پیش کوو ان شاء الله د زوړ امپیار اور چې د هغه منتخب دی او د نوی امپیار اور منتخب دی تاسو ته پته ده چې 15 کاله په دې حلقه کې زوړ امپیار کار کړی دی خو هغه د حلقې ته نوجوان ته هېڅ څه خیر نه دی ورکړی دغسې بل امپیار رالی تبدیلۍ په نوم باندې او خلکو ته یې تبدیلي ښودله او 4 کاله په دې تحصیل درګۍ باندې حکومت وکړو د هغه سره چې کوم MNA دی هغه د 8 کال روان دی په دې علاقه باندې خپل حکومت کوي د قوم ته هېڅ نه دي ښودلي د هغه ورور هم نن راپاڅېدلی چې زه د تحصیل معیار یم دغسې یو بل سړی راپاڅېدلی دی چې هغه د هغه پلار په خپله د PTI دغه د سینیټر دی او هغه راپاڅېدلی چې زه د علماو د سیټ نه والی یم او د هغو خپلو علماو دا فتوا ده د مولانا حبیب ګل چې دا 8% کربي انسان د پاساو کې نن بیا هم هغو راپاڅېدلي هغه له وډ غواړي دا ټول خلک تاسو ته معلوم دی خو په دغه سلسله کې زمونږ د جماعت اسلامي چې دا یو منظم جماعت دی د جماعت اسلامي میر هغه یو ډېر منظم میر دی چې هغه یو د غریبو میر دی هغه یو عام میر دی هغه ولاړ دی او د هغه په مقابله کې تاسو ته زه چیلنج در کوم چې هغسې بل میر نشته دی دغسې که زمونږ د ویلیج کونسل د غاور کلي په مقابله کې د افضل بی چې ولاړ دی زه تاسو ته چیلنج در کوم د مقابله کې تاسو ته بل کس نشته که دا زمونږ شاکر بی ولاړ دی مخکې هم دلته ورتېدلی الیکشن یې ګټلې مقابله یې کړله دا خلک تاسو ته معلوم دی دغه 8% خلک هم دی دغه زوړ کرپ خلک هم دی دغه نوی د تبدیلۍ په نوم چې خلک راغی دغه هم کرپ خلک دی تاسو ته زما دعوت دی چې په 26 مارچ باندې انشاءالله د هفتې په ورځ باندې په دې ځای کې به یو پاور شو کېږي هغې پاور شو دپاره به تاسو ټول نوجوانان خاص کر د ویلیج غاور کلي او د نورو کونسل د خوا څخه باندې نه چې هغوی راشي او دې پاور شو ته دا وښیي چې انشاءالله جماعت اسلامي دا منظم جماعت دی په دې کې د خدمت خلک شته Ghazali Institute of Medical Sciences Peshawar, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, फार्मेसी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जिकल, डायलिसिस, डेंटल और हेल्थ में मेडिकल डिप्लोमा। 5 साल डॉक्टर फिजिकल थेरेपी,
BS Institute and Emergency Care, BS Medical Lab Technology, BS Anesthesia, BS Cardiology, BS Radiology. BS Surgical, BS Dialysis, BS Dental. 2 साला LHV कोर्स कैटेगरी बी मेडिकल स्टोर लाइसेंस पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा। गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा, दाखिले जारी हैं। मज़ीद मालूमात के लिए न्यू अरबाब कॉलोनी, आबदरा चौक, यूनिवर्सिटी रोड, पेशावर। राब्ता नंबर 0915851972, 0343990447।